دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سباز دا زندگی حالات مشورو کریو امس دا دینی مقاصد دا پارا او دا غلب شانم تی معلومیگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پخپل زمانہ کے اغا کارو نو کرل چیغا بلچانو کرے لکه مثلا چې څومره معلمینو زی په ځای د قرآن استادان کینول مدرسین کینول هغې د بیت المال نه تنخواګانې مقرر کړې او دا په دې وجه چې که دا غریبانان لګیا شي او خپله مزدوري کوي ښځه بچي خو ټول لري نو بیا دې درس نشي کولی قرآن نشي خولی دی با مزدوری کئی رزق بلت گٹی او کدی با قرآن خی نلومبی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے مستازانو دا قرآن لرو معلمین دا تنخواگان مقرر کرے او چی چالا تنخوا پا یوشی ورکے ناغا بیا دیر زورم لگئی بیا دا آغا سوچم دی که دا کار نکو منو علتا تنخوا را باندی بندیگی او دا غا برستو کو که دا نکوم نو گناہگارے گم ځکه په دې سیز پیسې اخلم نو یو معلمینو له استادانو له تنخواګانې مقرر کړي دا یوه شو دویم بیت المال ډک شو نو اعلان یې وکړه چې کم ماشوم پیدا شو هغه راځي او د خپل ماشوم اندراج کوي هغه ته به وظیفه میلاویږي د بیت المال نه کم ماشوم چې به پیدا شو بس براغه یو د بیت المال چې کم سیکرټري وغه سره به نوم ولیکه چې دا ما ماشوم په پلان کې تاریخ پیدا شو او د نوم دی او د پلار نوم دی هغه له باقاعده ماهانه وظیفه مقرر شو چاله به د میاشتې تنخوا ورکوله او چاله به غونډې کال پس کال کې غونډه یو کال ورکړه او چاله به د شپږو میاشتو ورکوله هر ماشوم له دا ماشومان دي دی به څه کوي دا خو واړه دي خو د دې مور پلار د دې ذمهداري اوچتوي دی له وظیفه تنخوا مقرروم چې مور او پلار ته د خپل بچي پرورش اسان شي زما په خیال چې په دنیا کې ما چې نن سوره پورې اندازه را یو جاپان ته چې د لاړم نو هلته دا شی شته هغې چې کم ماشوم پیدا شي نو هغې له تنخوا مقرر کړي او بل ځای نشته الله پاک د کونډې چې څومره وي هغې له باقاعده مستقلې وظایف مقرر کړي یو ځل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار کے روانو یو خضر آلو بخاری شریف کی راضی د شان والا آواز ورکا میں عمرہ ما پی جانے وینا وی زما خاون پا پلان کی جہاد کے شہید شوے دے زما پلار پا پلان کی جہاد کے شہید شوے دے دا یتیمانان واړه بچی می دی د دوی اسم نشتا دونه څه نشته چې په خوله کې واچوي وی چوپي او دا خو به برباد شي د لوږې د لاسه به دا ټول مړه شي او زه د پلان کې لورې ما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته مرحبا بنسب قریب ته خو ماته نږدې مسلمانان په حیثیت د اسلام ډېره نږدې رشته داري ده د نسب نه د اسلام رشته داري ځکه چې ته د پلان کې لورې نو هغه خو د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده وی راځه بویت د بیت المال ته بلکې کور ته یې بوتله او په کور کې یو اوښ تړلی و خو غټ اوښ سوره او هغه یو طرف ته بوجې ورته یو انډې وربار که او بل طرف ته یو بوجې انډې وربار که او د پاسه یې ورته جامې او هر څه کېښودل وی ځه دا اوښ هم ستا شو او د ښي طرف ته او ګس طرف ته چې په دې څومره سامان دی او د پاسه سرباري ده دم ستا دي او پروا مه ساته دا به لا خلاص شوي نه چې نور مال به هم در رسېږي ما دې نوم په بیت المال کې ولیکه بیا مه راځه تاله به کور ته شی درځي یو صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي اکثر تله ډېر لوی مال دی وله ور نه که خلک یو بوجې ورکړي نیمه بوجې ورکړي نو دوه غټې بوجې دی ورته په اوښ بار کړې د پاسه سرباري دی مو ورته کېښوده جامې خوراکونه هم دې ورکړل او بیا اوښ دې مو سره ورکړ حضرت عمر ورته وایي هغه کس ته وایي مور دې بوره شه
وی تا ته څه پته لګي چې دا د چا لور ده وی په یو زمانه کې د حضور پاک په زمانه کې د دې پلار او د دې ښځې رور د دې پلار او د دې رور یوه قلا دوه په دوه قبضه کړې ده یو قلا او بیا چې مونږ ورلو هغه غنیمتونه هم تقسیمول نو ټول د دوی کېدل لیکن هغه غنیمتونه په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شو دا د داسې نر پلار لور ده او د داسې نر رور خور ده نو دې ته به حضرت عمر نه کتل هغه د اعلان کړی وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کېږي د فرات دریاب څه مطلب چې اوبه شته اوبه شته ولې سپی د تندې مري عمر له پکار دي چې دریاب ته ګودرې جوړې کړي یوازې د انسان غم به نه کوي د څاروو غم به هم کوي د حشراتو غم به هم کوي د سپو پیشوګانو غم به هم کوي پکار دي چې دریاب په غاړه وړې وړې ګودرې جوړې کړي چې سپی ورشي او هلته دې اوبوس کړي زمرې ورشي چې هلته دې اوبوس کړي پړانګ ورشي هلته دې اوبوس کړي دا سسټم یې حضرت عمر رضی الله عنه نو چې د سپي فکر یو انسان کوي نو د انسان فکر به ولې نه کوي هر چا له باقاعده وظیفه مقرر شوه تنخواه مقرر شوه کونډې له مقرر شوه یتیم له مقرر شوه چې نوې پیدا شو ماشوم هغه له مقرر شوه او چې کوم قاریان او عالمانو هغې له تنخواګانې مقرر شوې یو سیسټم او دا په څه باندې د څه کارخانې نه وي جوړې کړل چې کارخانې دي دا هغه پیسې وې او داسې ټکسونه هم د ظلم نه چې دا اوس کوم د ظلم ټکسونه دي دا صرف او صرف په زکات او په عشر د خلکو نه به عشرونه او زکاتونه راغونډول چې دا عشرونه او زکاتونه به خامخا ورکوي او هغه عشر او زکات په خپله به خلکو راوړه د خلکو مزاج داسې جوړ شوی چې عامل به ورغې په خپله به یې ورته تیار کړی ولې هغې وی چې دا عشر او زکات موږ شروع کړی دی زموږ په مال کې خدای برکت پیدا کوي د هغوی یو سوچ جوړ شوی زه اوس هم تاسو ته یم زما ورونو صرف زموږ د ضلع چارسدې د دې خپلې ضلعې به والو هغه خلک چې په هغې عشر فرض دی په غنمو کې په جوارو کې په ګوړه کې یا په نورو څیزونو کې عشر په خپل فرض دی او یا په نغدو پیسو کې په زکات لازم دی په خدای که دوی دا خپل زکات او دا عشر راوویسته که په دې غونډه چارسده کې غریب پاتې شو نو راشه د ما په مخلاړې وتوکې بلکل به نه پاتې کېږي په دې غونډه چارسده کې دا ټولې مدرسې به چلېږي په دې ټولو جوماتونو کې چې کوم قاریان او حافظان ناست دي په خدای چې د دې تنخواګانې هم پې کېږي دا مدرسو چندو ته هم پکې ضرورت نه راځي خو څوک ورکوي نه عشر او زکات صدقه خو ډېره لویه خبره نفلي صدقه عشر څوک نه ورکوي زکات څوک نه ورکوي نو نقصان یې څه دی نقصان یې دغه آفتونه دي ګلی پې راشي باران پې راشي زول پې راشي بیا اوچو سره لاندم سوځي ټول برباد سیلابونه پې راشي او دغه یې پرېږده په رزق کې او په مال کې بیا برکت نه هلته ورته بیماري جوړه شي هلته ورته دشمني جوړه شي هلته ورته داسې سخا بیماري جوړه شي چې ډاکټر وایي دې علاج نشته بیا اسلام آباد ته او لاور ته او پېښور ته په هسپتالونو ګرځئ نو د خدای نیکبخته مرداره دې پې وخوړه حرام رزق دې پې وخوړه د خدای نیکبخته عشر د غریب حق دی هغه د غریب حق دې پې وخوړه د ګاونډي مسکین او د کونډې او د یتیم حق دی هغه دې په دې خپلو بچو وخوړه نو چې ته پردې حق پې خورې نو الله به رانیسي او که به در رانیسي حضرت عمر دا نو کړی مسان علاج و کارخانې جوړې که او ملک کې به پیسې پیدا شي عشرونه غونډ کا خلکو ته ووایه خو ولګوه په صحیح ځای باندې داسې نه چې غونډی د خلکو نه او خوري دې ممبران غونډی د خلکو نه او خوري دې دا په کورسو ناست ټیکهداران دا ممبران او دا وزیران دا دې خوري دې له څوک عشرونه نه ورکوي یو سړي ته پته ولګېدله چې په ما عشر دی او ما نه اخلي هغه مخکې راځي او په خپل ګاونډ کې به کونډې له ورکوي عامل له هغې عشر دغې کونډې له مې ورکړی دغه یتیم له مې ورکړی دغه رور له مې ورکړی چې غریب دی دغه رواره له مې ورکړی دغه خورهي له مې ورکړی دی په دې ټولو زکات کېږي عشر پې کېږي جنگ بم ختم شي حسد او بغض بم ختم شي چې یو سړي ته په ګاونډ کې د یو خان د طرف نه د یو ملک د طرف نه د یو زمیندار د طرف نه عشر او زکات ملاویږي هغه به ترې قربانېږي هغه به ترې غلا نه کوي بیا هغه به ورسره حسد نه کوي هغه به ورسره بغض نه کوي دې سره ورولې جوړه شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سیسټم یې جوړ کړی او په لاره ځای په دې پلونه جوړ کړل د خلکو ته تلل راتلل اسان شي او د ډاک سیسټم یې جوړ کړ ځای په ځای ډاکخانې جوړې کړې لکه اوس چې ډاکخانې
ځای په ځای کوټې جوړې کړې تنخواګانې مقرر کړې چې دلته به ډاک ځي 400 کې مثلا مثال در کومه په ناګومان کې مثلا په شب قدر کې په پېښور کې په نوخار کې دا ډاکیان به تلل ته به یې ډاګونه وړل هغوی به د خپل علاقې بیلول او دا د ډاک سیسټم هر چاته به په ورځو کې په میاشتو کې ډاک نه په 2-3 ورځې کې به او هغوی له څاروي واخیستل دی ډاک والا له په لږو ورځو کې به خطونه خپل ځای ته رسېدل امن راغی داسې امن راغی مجال خو شته چې په ځمکه به د چا نه بوجۍ د غنمو پرېوتې وه او هغه دې څوک اوچته کړي مجال خو شته چې چا نه په ځمکه معمولي غوندې یو شی پرېوته هغې له خو دې څوک ګوتې یوسي نه صاحب د اوچته کړ نه ولې اوچته کړم حضرت عمر خبر شو هغه خو وروره بل کار د سره نه کوي فوراً دې په دورو ووایي غلا دې وکړه فوراً د نه لاس کټ کوي مړی دې وکړه یو مړی وشو په یو علاقه کې په یمن کې هغه 10 کسانو په شریکه یو سړی وجلو حضرت عمر 10 واړه د پانسي کړل چا ورته وی سړی یو مړ دی په 10 کړل وی زما دې د الله په ذات قسمې که ټول صنعا والا خلک دا په زرګونو خلک په دې مرګ کې شریک کې قسم په خدای چې د ټولو نه سرونه مې وال نن مسلمان یو حیثیت لري انسان یو حیثیت لري د مسلمان وینه یو حیثیت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه فرمان دی او د الله د قرآن وینا چا چې یو انسان مړ که کانما قتل الناس جمیعا د وس په د یو بر شو که وس یې وشو نورم دی به دا ټول مړه کړي مکمل امن مال په امن دکان کولاو دی او زه د شپې خپل کور ته مجال شته چې ستا دکان ته څوک راشي دلته خو د خدای کور نه خلک غلاګانې کوي آی دین روزانه دا شکایت راځي پلانکي جومات نه سولرې پټې شو پلانکي جومات نه بیټري پټه شوه پلانکي جومات نه پکې پټ شو هلکه دا جومات د چا کور دی زه تاسو یې راته وایې زیړو ویم نه د چا کور دی د الله مساجد بیوت الله د خدای کور نو چې د ما د کور نه څوک غلا کوي په ما راغی که نه خفه به یم که به نه نو چې د خدای د کور نه غلا کوي نو ته په خدای ورځې ته څنګه مسلمان یې ستاله کې دا نشته چې زه به ځان کدن به مې راځي او زه به مرم او زه به قبر ته ځم ما نه به الله تپوس کوي ته جوړ مرګ نه منې ته قبر نه منې ته آخرت نه منې ته حشر نه منې که دې منې دا کار به دې نه کوم په خدای چې داسې مې لیدلي دي اورېدلي مې دي لیدلي مې نه دي چې قرآن شریفونه یې ځان ته ډېرې کړی دی او په هغې د پاسه ولاړ دی او پکې یې کوز کړی ته مسلمان د کمې شوې مسلمان او دا به م را پاسي دا بړوا دی به م را پاسي مدرسه داسې مولا داسې جومات نه غلا کوي او خبرې او زه به جنت ته ځم مولیان وی دا به نه زه به ځم ستا پلار به جنت ته لاړ شي ته د خدای د قرآن حتی کوې د خدای د کور بېعزتي کوې د خدای په کور ورځې او د هغې نه غلا کوې دلته مسلمان خدای ته ولاړ دی الله اکبر ته تې سپلی پټی نو جنت ته به ځې ولې جنت داسې د لامده خوړ خیرات خو نه دی هر سړی دی پې ورځي دلته الله ته ودرېد ته تې موټرسایکل پټی هلته مدرسه کې ناست د پیغمبر حدیثو ته ناست دی د پیغمبر حدیث د کوي چېرته مقتدیانو وله په 1000 روپۍ موټرسایکل اخیستی دی ته راشې ته دې موټرسایکل وتښتی او څنګه خوشحاله د شپې برید تاوی چې ما خو موټرسایکل او 1000 هغه په 10,000 خرڅ کړي بچو له روزي راوړې ما دله پیسې ګټلې دي طالب مې وواو ملا مې وواو د خدای د کور نه مې غلا وکړه دا زموږ مسلماني ده ایو سړی کافر مسلمان شو هغه جومات ته په مخه کده چې زه مونځ کوم چې جومات ته تلل نو سپلی ویستې وی سپلی راوچتې کوي ولې وی دا مخکې ږدو که نه و د خدای کور کې سپلی به ږدو دا به بار پرتې وي وی نه دا خلک پټوي وی څوک د کوم ځای نه خلک راځي چې پټوي عیسایان یې پټوي وی نه یهودیان راځي وی نه څوک راځي دا زموږ د مسلمانان بس هغه سپلی واپس واغوستې وي د اسلام مې نه لري پکار په کوم اسلام کې چې مسلمان د خدای په کور کې د خپل مسلمان رور نه غلا کوي مړه خاوند د ښځې نه کوي نو د ښځې مال راوالي او خرڅ یې کړي هغه وایي دا خو د ما مهر دی چپ که ټرت دی وکړ مهر دی پلار د کوره دی راوړی دا اوس څه کوې ورسره ښځه د خاوند نه پټوي کور کې جي پیریان دي الماری نه غلا کېږي چابي ما سره ده کور کې پیریان دي پیریان نه دي ښاپیری ده پیریان نه دي
دا خاپیری ده په کور کې دن دقسې مې یو سړي ته ووې مې خفه کېږه ما په کور کې دننه دې لوبه ده خفه شو وی د ما د المارۍ نه غلا کي چابي خو ما سره ده المارۍ نه شی پټېږي چابي ما سره ده دا جیسس مسله ده یو عامل لاته وښه چې ورته لاړ شم ما وی درته ښیم خفه کېږي خو نه مې کور کې دننه دې لوبه یا د ښځه پټی یا د خور پټی یا د روندار پټی پیرې چې تا نه غلا کوي د 400 په بینک ولې نه ورځي عقل لږ ولرې تا نه چې غلا کوي په اندر شیر ولې نه ورځي چې ښه زبردسته داسې دوکان وګورو چې د سرو زرو پکې بلا خښتې دي او زولی یې ډکه کړي په اندر شیر ولې نه ورځي چې غلا کوي په دې پېښورونو کې او په د اسلام آباد کې د دنیا په بینکونو کې او په ګلو کې کوړه او پیسې پرتې وي پیرې په هغې ولې نه ورځي چې هغه د نه اوچت کړي او زولی یې ډکه کړي او پیرې په پیسو څه کوي د پیرې پیسو ته څه ضرورت دی یہ پیریان دیو دا ما پیری نه دی خاپیری در باندې ناسته ده داسې خاپیری د لمور روسته ده داسې خاپیری چې سمې لتې شتې به در کې ووایي غله دی روسته ده خفه شوله ته مو د پس راغی مولوي صاحب خبره خو دې ټیکو خطه مې هغه څنګه وایي شیخ خو زما پروندار کې راوي هغه نیک روندار وظیفې به یې کولې په مصله به ناسته او تسبیح به ورسره وي ذکر به کوم مې دا ذکر نه کو دي دا سوچونه کول چې دا سړی به کله دي چې دا مال ووام هغه ډېره نیکه وه او په بوزۍ کې به ګرځېده مې څه وایي هغه شی هغوی کور کې په یو زرګر خرڅ کړل ته راووت تپوس مو چا خرڅ کړی پلانکي د دې رو ځه اوس ورسره څه کوي دننه غلاګانې شروع دي ډاکې شروع دي غلا شروع ده مسلمان پیسو ته څوک غړه نشي نیولی نشي کېدی اوس زه راته اوس هم یم چې د حضرت عمر په شان نشي کېدی هغسې انصاف نشي کېدی خو که د هغې سلمه فیصد انصاف راغی یوازې حکومت مه بدناموه یوازې حکومت زم حکومت یم په کور کې دن مونږ غلا نه کوو څه په کور کې دن ولې شوتل زه نه مونږ نه غلا کوو څه دا د شپې دا چې اوبخور له دی یو کس باړی ته ولاړي دا بل شاته په پوله ولې ګرځي چې څوک راپسې اوبه بندې نه کړي دا اوبه وخوره منګزر حکومت رونیسو حکومت دا ټیک هغه هم غلا کوي بد نه وایي حکومت دا دا یې غلا وکړه پلانکي دا وکړه دا سرکاري افسرانو دا وکړه دا وس نه کېږي کاکاجي چوتل پټی د جومات نه غلا کوې سپلی پټی پردې صادر پټی په مقبره کې غلا کې سیکل تخته د خدای کور نه پیژنې مقبره نه پیژنې پلار نه پیژنې پلار نه غلا کې په خدای چې د پلار نه غلا کوي ګوته دې لګوي پلار یې ناجوړه پروت دی ناجوړه بېهوشه پروت دی بېهوشه پلار پروت دی او کاغذ یوسي او هغه غریب لا ګوته راوالي ورته یې ولګوي بېهوشه پلار نه دې ګوته ولګوله دا ماله پلار راکړی دا اوس څه کوې ورسره په پلار هم دروغ وایي حضرت عمر رضی الله عنه والا نظام خدای څونه برکت ولا ورکړی دی دریای نیل بکال کې یو ځل اوچتېدم دریای نیل ما لیدلی دا انیس احمد را سره مصر په دې منځ کې تیر شوی دی ډېر مزېدار او داسې روان دی چې چاته پته نشته چې دا روان دی چې کاغذ ورو غورځی نو پته به راته لګي چې دا دریاب روان او ډېر خشته کړی دی غاړې ورته مړه سمې خشته کړي دي ښکلې بلفونه یې پرې لګولي دي په غاړو باندې کښتۍ پکې روانې د سیل و سیاحت ځای دی ورشه ترې خپل دریاب ته مو ګورو خیالي ته دی مګر مونږ له چې خدای په ما زه اکثر وایم چې بار ملکونو ته لاړ شم زه یم الله چې مونږ له کوم ملک را کړی دی پاکستان غوندې ملک دا باچا خان خبره شام ورو باچا خان خو دنیا کتلی باچا خان بابا خو دنیا کې ګرځېدلی و دنیا یې کتلی وه او هوښیار سړی و قابل سړی و فخر افغان و چې رښتیا خبره هغه باچا خان بابا سوی وی زما د ملک په شان دی او بیا خصوصا زما د صوبې په شان صوبه په دنیا کې چېرته نشته زرخیزه اوبه خو افسوس دا دی چې صحیح مالیار نشته مالیار اوسه پورې صحیح رانغی ټیک یې ویلي د سرو زرو خبره یې کړې دریای نیل د مصر په دا منځ کې تیر شوی دومره خشته دومره اعلی او دونه مزېدار نو دریای نیل به کال کې یو ځل راختېده او چې رو به ختېده نو بیا به ټول مصر باندې ورته و مصر به یې غرقاو نو د هغوی د جاهلیت د زمانې یو قانون ادا به و چې په مصر کې به یې جینۍ وکته خشته ښکلې جینۍ به یې وکته د مصر خلک هسې هم ښکلې دی
خشته خلک دی چې څومره خبره درته وکړم ښکلې خلک یې دی خشته خو پاک دامن خلک دی ګنده زناکار خلک نه دی ښکلې خلک دی مې پوره تپوس وکړو دا لکانو د جینکو دا دوستانې هم پکې شته دا هم پکې شته خو پلیت نه دي دا تپوس مې وکړه که کومې جینۍ ته پته ولګېده چې د هلک سره خو مې دوستانه ده خو ما ته یې په غلط نظر وکتل وي تا سره تعلق ختم او که کوم هلک ته پته ولګېده چې د جینۍ خو مې دوسته ده یاره مې ده ورسره به ناسته مي د سیند په غاړه او د دیانې په غاړه خو دا جینۍ خو ما نه څه غلط ډیمانډ کوي غلط نظر کوي وي ختم تا سره تعلق ختم ته ټیک نه پاک خلک او ښکلې خلک داسې لطیفه به راته ووایم امام شافعي رحمت الله علیه اخره کې مصر ته تللی هغه به وی چې د مصر ښځه دې نه کړې نو کونډې کونډ که درې دې نور هم کړي خو چې مصری دې نه کړې نو ته کونډې کونډ چې مصری ښځه وکړې نو تا اوس واده کړی امینه تا ته هم داسې ګرانه ده لکه د مصر ښځه چې مصریانو ته څنګه ګرانه ده او بشیر جان دته کته نه شي خو اسه خاندي دی اسه خاندي را خاندي دته یې مسه خله خو دوا ګوړه ګوړه کوا خله به خوږیږي دل نه کوم دوا دل که دوا کوم نو د خزه ته خیری دي اخذ به سبا ما ته خیری کوي او وای بچ تا دوا کول او تار لکته پاس پڅ دغه دی بوډیزر دی ورالولې دې ځان تپ کی چې د وجود کم شي سبا دې ما نه خزه غواړي تیار به وته ناس ان شاء الله خدا څخه ونه کېږي چې ډېر وس تر ورځې 15 ډوډۍ سار خورو 10 ډوډۍ غرمه خورو 15 د ماسخوتن خورو او دا او بیا ماله ښځه مو داسې نه کېږي الله دې وله ورکړي هسې خوشطبي ورسره کوو په مونږ ګران دی زمونږ ورسره مینه ده مونږ سره مینه ده نو مونږ هسې د سره خوشطبي کوو الله دې خوشحاله نو خبره مې زما ورور دې پورې کوله چې خشته جینۍ به یې مصر کې وکته هغې ته به یې کالي واچوله پلار به یې وله رضا کو چې دا جینۍ به خامخا راکې هغې ته به یې کالي واچولو خشته جامې مونږ چې ورته ناوې به یې کړه او په دریای نیل کې به یې ورغورځوله جمدی جاړه به یې ورغورځوله چې ورو به یې غورځوله بس دریاب بلند شو د جاهلیت یو رسم بغیر د هغې نه به دریاب نه ته خلکو به یې پلار ته وایي چې وروره مونږ ټول غر کېږو ستا په لور څه کوو تا لور هم غر کېږو او بعضې خلکو به هجرت کو په هغه سیزن کې دا یو خاص سیزن و په هغه سیزن کې به خلکو د وطن نه هجرت کو بار بدلل حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه زمانه کې چې مصر فتح شو د مصر گورنر شو د هغه قبر اوس هم په مصر کې شته هغه ته چا ووایي چې ګوره یو مسله به وي داسې به مصر دریاب اوچتېږي او زمونږ زړه قاعده دا ده چې هغه ټول مصر باندې بیا ورځي دریاب بالکل پوک نالي کې روان شي نو زمونږ قانون دا دی چې یو خشته جینۍ ګورې ورغورځو دا مسله درته پېښه د تیاري ورته وکړه حضرت عمرو بن العاص وی د جاهلیت رسم سوال نه پیدا کی چې دا ټول مصر وړي یو دي سي زما دا گورنر هاوس وړي یو دي سي خو پیغمبر مبارک راغلی سره دی چې د جاهلیت رسمونه به ختموم د جاهلیت یو رسم به نه پرېږدم او فورا هوښیارو حضرت عمر رضی الله عنه ته خط ولېږه وی دا چل کېږي په پلان کې میاشت کې او که دریاب راوخته ما خو اعلان کړی چې جاهلیت رسم به بالکل نه څه به کوم زمانه خو د خطونو وه ټیلیفون میلیفون نو خط حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسېد هغه جوباره خط راولېږه او داسې وخت و چې دریاب راوچت شو هغه ټیم راغی 11 ورځې د میاشتې د لومبي تاریخ نه یو مخصوص میاشت وه دریاب به راوچت شو دریاب بالکل فوټې مخکې نه ځي راوچت شوی دی او خلک رالل عمرو بن العاص رضی الله عنه گورنر له وی د خدای دپاره بس زمونږ زړه طریقه ده مه کوه یو جینۍ به وروغورځم ګنې ټول مصر غر کېږي دا مونږ ته معلومه ده زمونږ د پلار نیکونو طریقه را روانه ده دا دریاب راځي زمونږ کورونه وړي زمونږ مال وړي زمونږ هر څه تباه کېږي مهرباني وکړه بس دغه یو جینۍ ده چې ټول هر څه مري ایو دې پکې لاړه شي هغه وی والله که جینۍ رانه وروغورځوي ما دې مو سره یو سي خو د جاهلیت رسم بالکل نه منم او دې کې دریاب وروسته اوچتېږي او خلک ورته په دې غرونو یو ځای بل ځای ناست دي او عمرو بن العاص رضی الله عنه پریشان دی چې خدای څه به کوي حضرت عمر خط راغی داسې ټیم کې راورسېد جوابي خط چې راغی په خط کې عمرو بن العاص ته لیکلي وی ډېر زبردسته خبره دې کړې ده زما پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې د جاهلیت رسمونه ختم شي پام کو جینۍ ورونه غورځوي او داسې وکړه چې دریاب څنګه راوچت شي زما دا خط وروغورځوه دا خط ورولول خط وروله تحفه اثنا عشریه کې شته خط وروله حضرت خط کې عمر څه لیکلي دا وره
خط کې لیکلي اے دریای نیل د نیل دریابه که ته په خپل حکم چلیږې چې څه دې خوښې کوه جنۍ نشته نه درکوو چې په څه شیطاني چالو چې په څه دې خوښې کوه مصر غر کې او کار څه غر کې او که ته د الله په حکم چلیږې زه د الله د پیغمبر خلیفه ما عمر دا ختم درو ویشته فوراً ښکته شه قیامت پورې بیا نه راوچتېږي عمرو بن العاص رضی الله عنه خط وروغورځوه خو چې خط یې څنګه دریاب ته وروغورځو دریاب د سکندونو په حساب ویښله لاړ هغه چې دریاب ویښله تلې د تر ننه پورې راوچت نه شو یو سړي په زړه کې د الله مینه او د یو سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قدر او د مسلمان قدر هغه سره به خدای مدد نه کوي او صاحب دا خو مشهوره خبره ده کتابونو لیکلې ده چې مدینه منورې نه بار یو غرو د هغې د غار نه اور راووت اور د کویلې غار د کویلې هغه اور خورېده مدینه شریفې ته رانږدې شو خلک حضرت عمر نه رالل وی اور راوتی دی او اور راغی مدینې ته څه به کوو هغه وی ښه عمر به یو مدینې ته به اور راځي تمیم الداري رضی الله عنه ته وی دلته راشه وی ها دا چابک والا ورشه دی اور پسې او ښه مضبوط شړق ته وباسه او ورته ووایه چې د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلې فټافټ منډه وا د کوم غار نه چې روتې په هغې به وردننه کېږي بیا به نه راوځي هلکه ته به هلکې وایې چې دا خر اوسه په چابکو خلک خر وایي اس وایي اوښ وایي جاندار شی وایي نو اور کې خو جان نشته خو جاندار نه دی لیکن تمیم الداري ورغې خلک حیران دي چې په عمر څه چلو اور به څنګه وایي خو چې اور ته څوک نږدې کېدی کم ځای شي د اور خو دومره توی چې خوا کې ورسره ودرېدی نه شي تمیم الداري ورغې نه تو شته نه بل څه شته او اوره یا نار زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم د هغه اډر دی او دا چابک دربرو مه منډه وه اور مخکې دی او تمیم الداري ورپسې دی ته به وایې ګنې چرګې دي ته به وایې ګنې انسان دی اوس غلی او تاسو یقین وکړئ چې اور په هغه سوړه د غار ور دننه شو په کومه سوړې نه چې بار راوتی دا الله سره ته مینه کوه الله به تا سره مینه کوي الله سره محبت کوه الله به تا سره محبت کوي یو مجوسی والا راغله دا وویل هغه د اور عبادت کوي مجوسی ورته وایي چې ستاسو مذهب دا دی دین دا دی چې په قبر کې به کافر ته اور به پې بلیږي ویاو بلکل مجوسی صادر خور که پکې درې سرونه پراته دم په تحفه اسنا شریعه کې شته درې سرونه د انسان پراته دي خدای عمر داسې کوي وایي دا یو سر زما د پلار دی دا یو سر مې د ښځې دی دا بل سر مې د رور دی دا درې واړه ستاسو په مذهب او په دین مجوسیان مړه دي کافر مړه دي کم دی په دې وو لاس وله یو څه عمره امیر المؤمنین دی لاس یو څه چې لاس یې وړی اور وسوځولی وی نه وی کم دی اور چې ته وایې چې ما کافر به اور سوځوي دی کې خو اور نه دی زم لاس وړم ته م ولاړو حضرت عمر اوس هغه نه پوهېدل چې دا یو د آخرت اور دی یو د دنیا اور دی د آخرت اور تا ته په دنیا کې نه ښکاري ځان له شی دی لیکن حضرت عمر ورته څه وی یو هلک دی ورشاله شا به پخوا به خلکو دا بکرو نه اور ایسته سپینه بکره به وه هلکه ما ته هم یا چې مونږ ماشومانو هغه بکره وه هغه به هم دوه وجنګولې او هغې به شغلې ووالې او یو چقماق به یې ورته وی پخوا هغه به باقاعده دا تیري ماچسونه خو نو هغه به هغه بکرې لا رابره و مالوچ به یې ورسره نیولي و مالوچ به یې ټکولي و د پنبې سره هغه غوړي هغې ته به اور لاړ ټوکې به یې ورکوه اور به ترې بلېده او بکرې اوس هم سپینې بکرې راواله او ته یې ووهه هغه مضبوطه یو مضبوط اور به ترې بارو هر کور کې به بکره پرته وه چا کره غټه بکرۍ راوړه بکره یې راوړه هغه مجوسي ته وایي دوه بکرې ورته کېښودې وایي دا ښه مضبوط یو بل سره وجنګوه خو چې هغه یو بکره بلې له راوبروله د هغې نه د اور بسرې جدا شو یو برېښنا وکړه حضرت عمر مجوسي ته وایي دا بکره لاس کې ونیسه وایي دا ګرمه ده که یخه وایي یخه وی اور پکې شته وی نه وی اوس یې ووه دواړه یو بل سره چې ویې واله نو هغې نه ښه مضبوطه رڼه ووته شغله وی داسې دي وی دا صاحب په دې بکره کې دننه اور پروت دی خو مونږ یې نینو دقسې ستا د پلار او د ښځې او د رور په دې سر کې دننه اور پروت دی خو ته یې نه محسوسوې
هله به مسعود کې چې تم ورشي مجوسی کلمه شهادت وي خدای پاک مسلمان مونږ چې تراویح کوو 60 رکعاته دا د عمر برکت دی صحابه یو ځای ولاړو بل ځای ولاړو یو مونځ کو بل عمر وی لو جماعت علی قارئ واحد لکه په یو قاری یو ځای کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضور پاک دغه په حق کې فرمایلی چې اقرأکم ابی تاسو کې بهترین قاری حضرت ابی دی هغه مخکې کو 60 رکعات تراویح شروع شو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین حضور پاک فرمای وی زما د سنت و تابعداری کوي او زما د خلفاء راشدینو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی دا غوی د طریقوم پابندی کوي دنګ پاګه کوم نقطه راو بس په اخر وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړو حضرت علی ته وی چې علی یو خبره درته کوم ستا لور د ام کلثوم دا مې خواهش ته چې دا په نکاح کې خلکو به یو بل ته وي باقاعده دا رواج و دا وي حدیثو کې راځي لور چې به کونډه شوه نو پلار به په خپله یو ته وي تیو کا حضرت عمر چې حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه نو په خپله حضرت ابوبکر ته وي عثمان ته دا څه رواج و په هغه زمانه کې نو ستا دا لور که ماله په نکاح نه کړه وی علي وی واده ته مې اجت نشته بوډی یم خو یو ارمان مې دی او غرمان دا دی چې ستا دا لور د بیبي فاطمې لور ده فاطمه د حضور پاک لور ده نو دا جنې د رسول الله مبارک نوسۍ ده نو که ما ته دې راواده کړه خدای پاک یو بچی راکړه نو زما او د حضور پاک نسب به یو شي هغه بچی به خلک وایي د عمر نه پیدا دی او بل خوا به څه وایي چې د رسول الله مبارک نوسۍ ده نجیب الطرفین علی ورته وی ام کلثوم خو زما لور شته دی چاله ورکړې نه ده خو عمر یا به دې خوښه شي یا نه خو یو کار کومه زه یې درلیږم نو که دې خوښه شوه بلکل یې درته درکوم نو په شریعت کې دا قانون دی چې یو جنۍ څوک کوي نو مخ ته یې کتی شي خو د خواهش او د شهوت په بنیاد به نه کوي هسې وګوري چې وګورم ولې بعضې ډېر خلک وي چې پلار وله جنۍ وکړي بیا نه یې خوښه مور وله وکړي بیا نه یې خوښه شریعت کې دا جایز دی کله کې هدایت لیکلي دي کله کې د شهوت راتم نو کوشش کوه چې دفع کړي دی ورولېږلی یو څادر یې وله ورکړه ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه او تپوس ته وکړه چې دا څادر دې خوښ دی او که نه هغې ام کلثوم څادر واغېسته حضرت عمر له لاړه ورته وی امیرالمؤمنین پلار مې دا څادر را کړی دا وګوره خوښ دی که نه نو حضرت عمر کې حیا وه مخ ته یې وله نه شو کتی نو خپو ته یې وله کته که د خپو نه بس اندازه معلومه کړه جنۍ پې پوه شوه هغې کې خو د حضرت فاطمې وینه چلېده رضی الله تعالی عنها د حضور پاک مبارک وینه پکې چلېده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خو د حیا یو نمونه وه جنۍ چې پوه شي چې د ما خپو ته ګوري وی امیرالمؤمنین څادر دې پرېښو ما خو څادر راوړو او زما خپو ته نیغ نیغ ګوري وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نیستې وي هغه خندل وی خندل وی دا بچې ځه څادر مې خوښ واپس راله وی بابا دا څنګه امیرالمؤمنین دی دا څنګه خلیفه دی هغه خو څادر پرېښو زما خپو ته نیغ نیغ کتل او ما م ورته غوسه وکړه مې که امیرالمؤمنین نه وي سترګې به مې در نیستې وي علي ورته وی رضی الله عنه وی بچې خیر دی که خپو ته یې درته کتل دا د خاوند دی بس هغه جنۍ خو پوه شوه چې زه خو یې بل غرض له لېږلی وم شریعت کې که د یو سړي عمر زیات وي د بل کمي د ښځې ده او یو بل سره دوی مرضی او مور او پلار یې مرضی په دې کې څه هم نشته جنۍ په نکاح واخېسته اوس هغه خو تیز هم و باندې انسان لږ تیز وي عمر هم کم و غوسه کېده به جګړې به یې کولې او دا داسې وخت و چې شکایت ښځو کوي سړي م وایي سړي م ډبی نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې اعلان وکړ د جمعې پر ورځ وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا م ښځه والده چې سرمن ته یې وباسه ښځې ولې وښیه دا ظلم ګورې د مارونو نن هم شروع دی ډېر خلک یې لګیا دی په ښځه وس یې بار نه کېږي نو بار چې جګړه وکړي او یا څوک ورته ستغه ووایي نو راشي د ښځې نه زور وباسي ښځه راګیره کړي او ښځو سره به ظلم نه کوي الله به درنه تپوس کوي بس صاحبه چې وال پرېښودل خلکو نو دا هم یو غم دی که نه
چې وال نه کوې نو بیا خو ښځه هم در باندې روچتېږي که نه نو وال مه کوه غازې پرش کوه هسې داسې لږ یو پرش مرش کوه نور وال به نه کوې ډېر ازادي مه کوه یو باندې سي راغی حضرت عمر رضی الله عنه چې شکایت یې ورته کو چې مونږ تاره باندې وال بند کړل دا چې اوس ښځې په مونږ اوازونه راوباسي او جوابونه راکوي خو چې باندې سي راغی حضرت عمر صاحب ته دروازه وواله نو دې وخت کې دې ام کلثوم په عمر رضی الله عنه اواز راوچت کړی حضرت عمر چې راووت باندې سي ته یې ملګري څه وی بس یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه ما ته دې نه وی حل شوه نو ما د ښځې شکایت راوړل چې زما ښځه را او موږ سره شور کوي اواز را باندې راوچتوي جوابونه را کوي خو ستا ال مې په کور کې ولیده په تا هم ستا ښځې چغه مې ولیده نو چې ته یې ګزاره کوې موږ بیا سر کېږو ګوره دا خبرې زما وروڼو د سرو زرو په صحیح د لیکلو قابلې دي او ورته څه وایي دا تاسو مه اورئ ورته وایي بهی وروره یا مسلمان هر څه چې دي ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي که دی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره راوړه یا نوکر دې ساتلې څومره تنخواه به دې ورکړو جامې دلې دي څادرونه دي لکټ څادرونه وغیره او که دا خدمت یې نه کولې او په دوبي دې وینځلې څونه خرچه به دې کېده ځای دله جارو کوي د چپړاسیتوب خدمت دله کوي که دی نه کولې او نوکر دې راوستې څونه پیسې به دې لګېده د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کور غل نشي راتلی که دی نه کولې او تا څوکیدار نه ولې څونه تنخواه به دې ورکوله او د ګناه نه دې پې نظر بچ دی دا پنځه ډیوټۍ دله مضبوطې درنې کوي نو چې ګزاره نه کوي څه به ورسره کوي نو ښځو سره به ګزاره کوي حضور پاک په خپله فرمایي قسم دې د مارونو ګورئ مرض وفات کې رسول الله مبارک اعلان کړی داسې وخت و چې سر مبارک یې تړلی و او په دې ممبر اعلان د مدینې منورې کړی دی ړومبی اعلان څه دی الصلات د مونځ خیال وساتئ دویم څه ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې څوک دی وینځه غلام امسایه نوکر کلاس پور چې کوم ستا د لاس لاندې دي هغې به خیال ساتئ او بیا څه وایي الا فاتقوا الله فی النساء د خدای نه د ښځو په حق کې ویرئ د ښځو سره ظلم مه کوه دا ستاسو لاس کې عوانن قیدیانې ظلم به نه کوه بهر کې زما وروڼو واقعات خو ډېر زیات دي لږ نه دي ډېر زیات واقعات دي خو زه به صرف درته دا ویم اخري یو خبره به درته وکړم هغه دا چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې ګرځېده یو سړی ابو لؤلؤ نوم او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام لوور لواري کول هم ترکانی هغه لګیا دی مجوسی دی هغه غلام د اور عبادت کوي لګیا دی هلته کې کار کو حضرت عمر پې ورغی اول را پاسې دغه ابو لؤلؤ او ورته وی امیر المؤمنین وی زما نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه چې ما نه دیاړي کمه کړي د غلامانو ته به یې وی دی کار کوې او د ورځې به دومره پیسې ماله راکوې چې کوم به کاریګرو نو ما نه مغیره ابن شعبه دونه پیسې غواړي د ورځې نو دا ورته وویل چې ما ته کمې کړي عمر ورته وی رضی الله عنه وی څونه دنه غواړي وی دومره مړوي دا خو معمولي شی دی سړی دی کې پسې کمې کړي ته خو دې نه زیاتې ګټلی شي چې لاړ هغه یو ټکې د خولې نه ووته وی طالب هم یو جرنده جوړوم او یو ښه مضبوط خنجر یې جوړ کړ ولور او هغې له د زهر اوبه ورکړې دوه مخیزې او سار راغی جومات ته او په لومبي صف کې ودرېد حضرت عمر رضی الله عنه چې څنګه مخکې شو عموما به هغه صورت یوسف وی جومات به ډک و د خلکو نه او صورت یوسف پې دومره اوږد وی او جړل به یې ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام هغه د بچي خبره چې راله انما اشکو بثي وحزني الی الله نو هغې کې به یې داسې سلګی والي چې رستنو صفونو کې به خلک اورېدل چې څنګه تلاوت شروع کړو لومبی رکات بد دغې حرامي پې ور منډه کړې او په خنجر یې د شانه ووه بیو او چې څنګه او د شانه په خنجر به دی نو هغه وخت سړی ګرمي حضرت عمر رضی الله عنه زر راسته شو او عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و هغې د ځان په دی ور مخکې کمانده ته نو پرېوت غریب او دغې د سپېره بچي په دغه یو ځل 14 صحابه ووال چا چې به نیوه 14 یې ووال شپږ پکې شهیدان شو
او دا اوه کسان زخمیان او چې تبه چا به ور ټوپ کولې بس په خنجر به یې و بس یو صحابي سره کوټ و کوټ یې پې ور واچو کوټ کې ګیر شو لاس یې هم ګیر شو چاړه هم ګیره شوه نو ځان یې لاله او به دوی بیا قابو کړی منځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مختصر منځ یې وکړه او صحابه واغېسته کور ته یې ویوړ چې کور ته یې څنګه یوړه لومبې تپوس څه کوي الله وایي منځ شو که نه وایي یو منځ شوی وایي الحمدلله چې منځ خراب نه شي او منځ ګډوډ نه شي منځ یې ډېر خوښ و هر صحابي خوښ و د بل شان نو بیا چې دی وایي چا ووالمه وایي د مغیره ابن شعبه هغه غلام هغه مجوسی وی او وی دې خدای هلاک کړي ته خو ما څه خرابه خبره نه وه کړې خو شکر دی الحمدلله چې د منځګزار د لاسه اهل قبلې د لاسه د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شوم چې زما په وینه د مسلمان لاس سور نه شو مجوسی د لاسه ولګېد دا دوش صحابه پریشان و جړل حضرت حفصه ام المؤمنین ټولو جړل چې دا څو شي وفات پېښ شو ځکه دا مسله د حضور پاک په صحابو کې داسې نه راوښه شوې دا لومبی یو جنجال ولې نبي زرول دا د دې اوسکو شربت جوس چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه تې بار راووتل چاړه دومره د شانه بس صحابه پوه شو چې دی خو د دې نه جمدې نه پاتې کېږي اواز یې وکړ یو اوبه راوړی زوی منډه کړه اوبې والا راوړ چې اوبې څنګه راوړې هغه به ګنې سکي نو زر کېناستوي ما کېنوې او دس کومه هغه ورته وایي د خدای نیکبخته ته خو دغې بیماري وینه ده نه بیږي او تیمم باندې وکړه ورته یې بچې ما ته مونځ مه ښایه ما ته تیمم چل مه ښایه د دغه کوټې مبارکې حضور پاک ته یې ګوته ونیول ما د هغه نه زده کړې او داسې په دغه حال وکړو معذور انسان به هر وخت اودس کوي په هغه وخت کې که ته بیا وینه بیږي مونځ دې کوي نو چې اودس یې وکړو وی اوس ما له تکیه راکړې کې مې نه وې او ته بیا وایې بابا په ملاسته وکړه وینې د نه روانې دي وایي بچې ما درته ونه وې چې ما ته مونځ مه ښایه ما د دې صاحب د خپل محبوب خلیل حضور پاک نه مونځ زده کړی مونځ یې هغه وخت کې وکړو او بیا زوی ته وایي بچې یو ارمان مې دی پړه که خدای پاک دا پوره کړي ارمان مې او هغه ارمان مې دا دی چې زما دا ارمان دی چې د حضور پاک کومه کوټه مبارکه کې دفن دی چې دې کې ښخ شم خدا عایشې ده نو ته ورشه او عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړه نو چې ورغې عایشې صدیقې ژړل پلار مې رالیږلی ما او د هغه د ارمان دی چې یو خوا حضور پاک دی او بل خوا حضرت ابوبکر دی دواړه مې دوستان دي او د هغوی سره دفن شم نو عایشې صدیقې وفرمایل وایي دا دی خو ما ځان له ساتلی ما یو خوا مې پلار دی ابوبکر بل خوا مې خاوند دی حضور پاک زه به ورسره شم خو زه نن قرباني ورکوم دا مې عمر له ورکړه او زه به د مسلمانانو په قبرستان کې د نورو ملګرو بیبیانو سره ښخه شم نو چې څنګه راغی پلار ورته یې بچې کم خبر دی راوړه وایي بابا چې ستا کم ارمان وپوره شي اجازت یې وکړه وایي ښه داسې کار دی چې اوس زه جمدې یم نو چې مړ شمه هسې نه دې وخت کې د ما د حیا د وجې نه غږ نه کوي نو چې مړ شم بیا تې تپوس وکړې دوباره نو که راضي وه نو قبر رالو که نه او که راضي نه وه د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسه نو صیبه بیا چې کله وفات شو بیا تپوس وکړه هغې ما قرباني ورکړې ده نو قبر یې ولو که نه نو یو خوا رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بل خوا سره دی په هغه کوټه مبارکه کې دفن شو او د یو قبر دی پکې پاتې دی چې عیسی علیه السلام کله اخره کې د اسمان نه به راکوزېږي جمدې او هغه وفات شي هغه ځای کې به هغه دفن کېږي 3 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ او د محرم لومبې تاریخ او د شپږو کسو شورا یې په هغه بیمارۍ کې مقرره کړه وایي د 6 کسانو چې کم سړی بادشاه مقرر کړ بس هغه به وایي زما زوی به در سره پکې ناست دي خو بادشاهي به هغه له نه ورکوي هسې به را سره ناست دي د تعزیې په شکل کې نور تاسو یې 6 کسانو کمیټه چې څوک بادشاه کړ هغه بادشاهي زما وروڼو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه مختصر جلکې مې بیان کړې د هغه لوی شان هم ته معلوم شو او د هغه دین له چې کم محنت کړی دی او هغه کم نقش پرېښی دی دنیا ته او معلومه رانه دنیا هم مني نو مې راته ښکاره کړه الله دې کي چې زمونږ بادشاهان او زمونږ مشران هم خدای داسې کړي
او د هر کور مشر هغه الله پاک په دغه سکه سنگ کې داغه کبه نقشې دي او الله یې زمونږ د راضي شي. دا یو څو کسان مړه دي. یو خو زمونږ د معروف خیلو په کندي کې د خان شریف میاں صاحب کور والا وفات شوی و. الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده، یو نیم کال تقریبا. نو الله دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. او زمونږ د دې میروزو په کندي کې د رحمان علي رورو یاره واقعي هم دا هم ډېره لویه صدمه ده، ډېره صدمه ده د رحمان علي د دغه رورو. او الله دې وبخي، الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او الله یې فرمان علي نومې او الله یې د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. او د میروزو د کندي د سید ماما کور والا وفات شوی ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د بره خټ د مشتاق استاد خورم وفات شوی ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. های سکول کورونو جان بادر وفات شوی دی، الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د مکمل شاه ضرور د زړه اپریشن دی، الله دې ولا شفا ورکړي. او زمونږ دا ملګری لطیفه دا زمونږ دغه چې کوي دا ویډیو ټیپینګ کوي، لطیف خان دا او اسد خان دا زمونږ د دوستان دي، ملګري دي. د ناقې د هغې والد صاحب بیمار دی، هغې ته هم دعا کوي د زړه د اخلاص نه چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي. ټولو مریضانو ته الله روغ صحت ورکړي. الله جی او یو ملګري دوه ماشومان یې داخلي کړي دي، دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي. حفظ پې کوي، الله دې حافظان الله دې حافظان څوک چې بیماران دي او الله دې ولا روغ صحت ورکړي. څومره چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي. جومات دې ملګرو کې دي او که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي، الله ټول له روغ صحتونه ورکړي. الله بې اولاد ول اولاد ورکړي، چا چې نارینه اولاد دی الله نارینه اولاد ورکړي. څوک چې څه قسمه پریشانۍ کې مبتلا دي الله پریشاني په خوشحالو باندې بدله کړي. ډېر دوستان دي مونږ لالته بیټک ته راغلي دي، چا ټیلیفونونه کړي دي، ډېر زنانه ټیلیفونونه کوي. نو په حاجاتو الله خبردار دی او په دې خلکو هم الله خبردار دی. نو الله یې د ټولو حاجات پوره کړي او د هر قسم پریشانونو دی الله مونږ په امن و امان کې وساتي. او الله دې مونږ له د خیر او برکت او د عافیت زندګۍ نصیب وګرځوي. د جمعې د لومبي بانک وشي نو د ښځو او بالکل لومبي بانک چې وشي نو ښځې مونځ کولی شي. یو ماشومه د نوم یې اقرا دی، د ګردو بیماره ده، الله دې ولا روغ صحت ورکړي، الله دې ولا شفا ورکړي. او دی وی کور کې د اپریشن مسله ده، الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي.